سلام سهار مو په خیر. د نن سهار د 7 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. په مزار شریف ښار کې د حیات الدین صاحبي په نوم یو دیني عالم د ناپېژاندو وسلوالو لخوا ووژل شو. د بلخ امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل وایي دغه کس تېر ماښام نږدې 5:30 بجې په قلعه غازي سیمه کې په نښه شوی دی. نوموړی زیاتوي چې د پیښې عاملین له سیمې تښتېدلي او پولیسو یې د نیولو هڅې پیل کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي مرکزي سرور ته د بایومټریک دستګاو د معلوماتو د چټکتیا لپاره له ټاکنیزو ډلو سره هوکړې ته رسېدلي څو دغه بهیر په نیغ ډول او له انټرنیټ پرته ترسره کړي. خو ځینې ټاکنیزې ډلې وایي چې د دې بهیر د پلي کېدو لپاره د ټاکنو کمیسیون ته شرطونه ایښودل شوي دي. له دې سره سم ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې کمیسیون وایي په پروان، هلمند، فراه او بلخ ولایتونو کې د رایې ورکړې د یو شمېر مرکزونو پایلې له سره شمیرل کیږي. د یاد بنسټ د دارالنشا مشر وایي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو څېړنو بهیر هم پای ته رسېدلی دی. په همدې لړ کې ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغو مرکزونو د رایو د بیا شمېر بهیر به د ټاکنو د لومړنۍ پایلې تر اعلان وروسته ترسره شي. د امریکې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستان باید د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ ته د پای ټکی کیږدي. دوی ټینګار کوي چې پاکستان کولی شي د افغانستان جګړې په پای ته رسېدو کې مهمه ونډه ترسره کړي. په همدې لړ کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي ټاکل شوي تر راتلونکو څو ورځو پورې د افغان سولې لپاره د امریکې له ځانګړي استازي سره وګوري. او د کندهار یو شمېر بڼوال او کروندګر له بازار سربیره د انارو د پروسس او بستهبندۍ کارخونو د نشتوالي له امله سر ټکوي. دوی وایي د انارو تولید د تیرو کلونو پرتله 25 سلنه ډېر شوی، خو د بازار نشتوالی د دې لامل شوی څو دوی خپل محصولات په کمه بیه وپلوري. تیر کال د اوبو کمښت او طبي پیښو په کندهار ولایت کې د انارو تولید نیمایي ته ورسولو، خو په سږني کال کې د دې میوې تولید د ډېرو اوبو له امله د تیرو کلونو په پرتله 25 سلنه ډېر شوی دی. د کندهار ځینې بڼوال وایي د انارو د پلور بازار د نشتوالي له امله شونې ده د دې میوې د ډېر تولید خوښي له دې بڼوالو واخلي او اړ به شي چې خپل محصولات په کمه بیه وپلوري. موږ مارکیټ نه لرو، موږ داسې دغه نه لرو، موږ ځکه چې د بل ملک ته یې وړو نو هغه د دا ټکسو په باره کې موږ سږ کال دا څه چې باغوالا دي که سوداګر دي د دغه ټکس په بالابود سره دا باغونه سږ کال پاتې دي د اجارې په خاطر. انار ماشاءالله ډېر ښه انار دي. سږ کال په روژ کال یې مرضونه درلوده، سږ کال د مرضو څخه پاک انار دي او بیا په 300 400 350 داسې شاوخوا 1 کریټ انار خرڅېږي. په همدې حال کې په کندهار کې د میوې اوبو تولیدي شرکتونو مالکانو چمتووالی ښودلی چې د بڼوالو او کروندګرو د زیان مخه به ونیسي. دوی ویلي دي چې د کندهار انارو اخیستو ته چمتو دي څو ترې د میوو اوبه جوړې کړي. انار هم د دې ځای نه د قندهار نه موږ اخلو او د باغونه اخلو، جاره اخلو یا د مارکیټ نه بازار دغه نه باغ والا سره نه بیا د مارکیټ نه پرچون اخلو. په ورته وخت کې د کندهار د کرنې رئیس د میوو اوبو د 3 تولیدي کارخونو لخوا د دې ولایت د انارو پیر او هم د دې ولایت د انارو د ساتلو لپاره د سړې خونې د جوړولو خبره کوي. دا ښه اقدام دی. ځان له یو د سور انار فابریکه یا نوید بهار دا کفایت نه کوي. زه هم چې دغسې د پروسس نورې کارخانې هم جوړې شي تر څو ځکه زموږ محصولات شته، موږ تولید لرو، تر څو د دې دپاره هغه ښه مارکیټ پیدا شي او بزګر ته زموږ نغدې پیسې ورشي. بلخوا کروندګر وایي که چیرې د کندهار روانې اوبه مهار شي او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره چمتو شي په دې ولایت کې به بڼوال ډیر شي او د خلکو اقتصادي وضعیت به هم ښه شي. د دوی په وینا اوس مهال د دې ولایت روانې اوبه له ګټې اخیستنې پرته ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.